السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نن موضوع د مشترک ژوند ته نوی فصل راوستل. موږ چې کله مشترک ژوند شروع کوو نو که چیرې دغه مشترک ژوند د کولو چلونه مو نه زده نو زموږ مشترک ژوند خسته کوونکی کیږي راته. موږ داسې یو حالت ته رسیږو چې حتی زړه مو غواړي د یو بل مخ بیخي ونه وینو. راځو څنګه یو نوی فصل خپل ژوند ته راوستلی سو تر څو زموږ هغه ویجاړ سوی کورنی ژوند سم سي. اول غوږ نیول. موږ باید یو بل ته غوږ ونیسو. غوږ نیول د مشترک ژوند یو اصول دی. وای د یو بل فیزیکي شتون احساس کول، حاضري ورکول. وای له هر نگاه څخه یو بل ته غوږ نیول. میړه باید و میرمنې ته غوږ ونیسي، میرمن و میړه ته غوږ ونیسي، یو بل ته وخت ورکړي، حضور ولري. دا داسې نه دی چې میړه دې 40 ساعته د معاینې څنګ ته کښېني یا دې معاینه 40 ساعته د میړه و څنګ ته کښېني. دا معنا نه لري، بلکې دوی دې کله چې یو د بل سره خبرې کوي یو بل ته دې ښه غوږ ونیسي. زما میرمن څه غواړي، زما میرمن څه غواړي. دغه ډېر مهم دی چې موږ یې نه کوو. د یو بل د شتون او مینې څخه رضایت حاصل کړي. کله چې د میرمنې سره خبرې کوې، کله چې خپل میرمن لرې، ته دا ځان خبر کړه چې آیا ستا میرمن ستاسې خوشحاله ده؟ آیا ستا میړه ستاسې خوشحاله دی؟ آیا تاسو باوري یاست چې مقابل طرف باندې ګران یاست؟ زه تاسو ته خپل یو ترخه خاطره ووایم. دا زما دوهمه نکاح چې ما وکړل د اسرا د پلار سره. څو ځله ما دی کښېنوئ چې ته راسه ما او تا خبرې وکړو. زما او ستا په ژوند کې دغه مشکلات دي، دا به حل کړو. ده به د دې پر ځای چې ما ته غوږ ونیسي او د مشکلاتو ته حل پیدا کړي، ده به ما ته ویل ولا زه ستا سره پر واده پښیمانه یم. دا مشرانو خو زه په څا کې واچولم. دا څه رقم واده دی چې ته ما ته دا خبرې کوې؟ د ده دا ذهن دغه نسوای تحمل کولی چې خپل نیمګړتیاوې واوري. تاسو باید ښه اورېدونکی او شتون ولرئ د اورېدو په حالت کې. همیشه خپل ښځې ته د قدر په سترګه وګورئ، نه د سپکتیا په سترګه. ما ته یې په سپکه وکتل، ادی زه ځینې ولاړم، ما جلا کېږو. نو تاسو خپل میرمنو ته په درنه وګورئ، بېرته به درنه ترلاسه کړئ. د هغه رقم میرمنې هم و نارینو ته، میرمن هم باید و نارینو ته په درنه وګورئ. ما خپل د دوهم خاوند ته دومره په درنه کتل، دومره ما درنې خبرې ورسره کولې، اخر د ده زه خپله لار ورکه سول. د فکر کوي چې ولا زه ډېر مهم شخصیت یم او ما چې د دې سره واده کړی دی دا مې احسان پر کړی دی. نو بیا یې د دا څخه استفاده وکړل او زما د ازار و اذیت سبب شو. دا کار څخه مخنیوی وکړئ، که نارینه یاست که ښځه یاست، دواړه. اصلي خوشحالي د یو بل په خوشحالي کې ده، داسې نه دی چې ته خوشحاله یې. اصلي خوشحالي دا نه ده چې په مشترک ژوند کې هر څه ستایي. مهم دا دی چې موږ یو بل خوشحاله وساتو. یو بل ته د آګاهۍ، تمرکز او بصیرت غذا ورکړئ. وایي که مشکل تاسو خپل په ځان کې لرئ، ستا میړه او میرمن باید دواړه آګاه واوسیږي چې زما د مشترک ژوند ملګری آیا مشکل لري که یا آیا زما سره خوشحاله دی که یا. تمرکز پر دا مشکل باندې ولرئ، پر ژوند باندې تمرکز ولرئ، آگاه واوسیږئ او د الله جل جلاله په بصیرت سره تاسو خپل مشکلات حل کړئ. پر الله تکیه ولرئ او د انسان څخه څه مه غواړئ، د الله څخه یې وغواړئ. د خوشحالۍ هنر زده کړئ. د یو بل خوشحال ساتلو ته تنها اراده نه ده کافي چې ته وایې ولا زه غواړم چې خپل میرمنه خوشحاله وساتم خو نه راسه خوشحاله کېږي، زه غواړم خپل میړه خوشحاله وساتم خو نه راسه خوشحاله کېږي. اراده نه ده مهمه. د یو بل خوشحاله کولو لپاره یو د بل ضرورتونه، غمونه، هیلې او هدفونه باید درک کړو. درک خوشحالي راولي. که ته میړه یې میرمن دې غواړي ډاکټره سي، ته باید هغې سره کومک وکړې چې هغه درس ووایي ډاکټره سي. که ته میرمن یې ستا میړه غواړي په ژوند کې هدفونه لري، هیلې لري، غمونه لري، باید ته ځان ځینې باخبره کړې، درک یې کړې او تر څنګ یې ودرېږې، نه چې بغاوت وکړې. ښه او صحیح ډالۍ یا تحفه د ژوند په مشترک ژوند کې یو بل ته چې تاسو یې قرار دی ورکوئ یا ښه ترینه تحفه تاسو پوهېږئ چې شته ښه تحفه درک دی او یو اصلي غوښتنه ده د مشترک ژوند چې باید یو بل درک کړي. مثلا وایي درکېده څه رقم دي. بعض وخت تاسو به شله انسانان لیدلي، په ډېر روابطو کې انسانان شله سته.
ستا مثلا سیب نه دی خوښ، دی سیب درته راواخلي درته نیولي واخله دا وخوره او تا مجبوره کړي چې دا سیب وخوري. یا موږ یو ځای مېلماني ته ځو یا کور ته یو څوک راځي خو د مېلمنو سره داسې برخورد کېږي. په روابطو کې هم باید داسې برخورد نه سي، د خپل مقابل طرف وپېژنه چې دا دغه خاصیتونه چې دا شیان یې نه چې خوښ تا به زه نه کوم. د زما د دویمې نکاح د ناکامۍ سبب څه شي سو ځکه چې د زما دویم خاوند په هېڅ وجه زما خبرو ته غوږ نه نیوی، په هېڅ وجه ما ته ارزښت نه راکوي، اصلا یې ما ته د انسان په سترګه نه کتل. زه دلته په ایران کې 9 ورځې په شفاخانه کې بستر وم، پر 10مه ورځ عملیات شولم، د ما ته زنګ نه راوهی ځکه چې دی خپل د اولې معاینې څخه بیرېدی او دا واده یې په پټه کړی و. نو زه ولې تا میړه وساتم چې ته ما ته هېڅ توجه نه کوې، زنګ راته نه راوایې. سمه د پیسې اجرا نه کړلې، یوازې د پلرګنۍ سره راواستولم. د مشترک ژوند خپل مسؤلیت په خپله اخلي. حق د دو چې زما سره راغلی وای ایران ته، نه زما د مور. زما مور خپل بنګړي خاص کړه، زه یې راوستلم. یعنې زه خپل مور وپاللم، زه میړه نه یم پاللی. در حال چې زما میړه په هر ځای کې کښېني غټې غټې خبرې کوي، وایي زه 2 کوره لرم. موږ ستا 2 کاله څه وکړو چې ستاسې میرمن فراري شوه؟ دغه په روابطو کې خپل ځان وپېژنئ، خپل ځان ته کار وکړئ، خپل مشترک ژوند ته کار وکړئ. وایي ګل ته اوبه ورکړئ. څنګه اوبه ورکړئ؟ وایي ښه خاصیتونه ته وده ورکړي خپل په ځان کې. ښارونه مو د منځه یوسئ، کم یې کړئ خپل ښارونه مه ډېروئ. وایي که ګل خراب سي موږ جنګ نه ورسره کوو، نه راولاړېږو چې ټوټه یې کړو، بلکې ځو د باغوان څخه مشوره اخلو چې دا ګل څنګه وساتم، بیا منظم اوبه ورکړو. وایي ګل تنها د مځکې او بوټي څخه وده نه کوي. ګل یو شنه بوټه ده چې لمر او اوبو ته ضرورت لري، یعنې د باندې څخه یو څه ته ضرورت لري. روابط هم دغه رقم دي، روابط هم د باندې څه حمایت ته ضرورت لري. یوازې دا نه دی چې زه به رابطه ساتم. ما د دا سړي سره چې د څومره عمر ژوند وکړي ما دا رابطه ساتلې وه، ده نه وه ساتلې. ما به ویله خیر دی، خوارکی ناپوه دی، علم نه لري، مکتب یې نه دی ویلی، پوهنتون یې نه دی ویلی، خیر دی په دا نه پوهېږي، په دا نه پوهېږي. اخر دی داسې څه زما پر اوږو راناست، اوم یې 15,000 ډالر راسره وړي، اوم یې په پیسو کې غلا کوله. یعنې داسې یو بې شخصیته کس سره ولې باید زه واوسېږم؟ دا ژوند دغه رقم دی لکه ګل ته چې اوبه ورکوې، لکه ګل چې پالې. وایي که ګل ته لمر او اوبه ور نه کوي نو ګل خرابېږي. وایي انسان هم یوازې خپل روابط نسي پاللی، پالل د دواړو طرفو توجه ته ضرورت لري. مینه یو ډالۍ ده، تحفه ده. مینه تصرف او ټوله توجه اخیستل او مینه اخیستل نه دي، وابستګي نه ده. بعضې انسانان فکر کوي چې دا واده وکړي، میړه ته وایي زه چې تلیفون چې کوم پام د ښځې سره خبرې ونه کړې. ښځه نارینه و میړه ته وایي پام څوک میسیج درته ونکړي، تلیفون چې د تلیفون نمبرونه یې چې کوي، میسیجونه یې چې کوي، ګډه شان یې چې کوي، یو د بل باندې تصرف کوي، یو بل سره ډېر وابسته کېږي. کار ته تللی معاینې ته زنګ راوي، یو ساعت د معاینې سره خبرې کوي. کاکا معاینه ده د شپې درته، ستا څه زنګ راوایي؟ وابسته توب نه دی. معاینې ته زنګ راووایي، هغه تلیفون اوکې نه کړي، دوی یې پلاوایي ولې چې اوکې نه کوي، ما زنګ دروالی ولې چې اوکې نه کوي، ما ته په کار وی ته چیرې وې چې کول. دغه رقم ښځې هم ستا میړه کنټرولوي، د میړه تلیفون کنټرولوي، د میړه روابط کنټرولوي. واده تصرف کنټرول او دا شان نه دي. وایي مینه آزاده رابطه ده، نه ځورونکې، یو بل به نه ځوروو. زنګ مې دروالی ویل چې سمې خبرې ونه کړې، طبیعت چې ولې خراب و. زنګ مې دروالی یو ساعت خبرې در سره کوم، نفر نه غواړي زنګ کې خبرې وکړي، خو مجبوره یي چې د مشترک ژوند ملګري سره یې وکړي، یو بل به یې تنګ نه کوي. وایي تر ټولو ښه تحفه په مشترک ژوند کې بې له قضاوته شناختي، یو بل وپېژنئ، خو قضاوت کوئ یې مه. تیر دی، په تیر کې چې چا هر څه کړي الله یې بخښي، تاسو یې هم وبخښي. نو د اشخاصو تیر مه قضاوت کوئ، په حال کې ژوند وکړئ. وایي یو بل ومنئ. وایي د نه ویرې یعنې اعتماد منځته راولئ، یو پر بل اعتماد ولرئ. داسې نه چې یو د بل تلیفونان چې کوئ. ښه مینه وابستګي نه لري، یو په بل سره تړل نه لري، هر ګړی غوښتل نه لري. مینه اول ځان منل دي، مینه اول سکون خپل ځان ته راوستل دي. مینه
ځان خوښول دي، مینه باطني سکون دی، مینه غوښتل دي، مینه خپل د ځان سره اول مینه ده، نه دا چې د بل چا سره ته مینه کوي. مینه باید ته د نورو څه ونه غواړې چې تا ته راسي مینه درکړي، بیا به نو ته ستا طبیعت سمي. مینه به ته خپله و خلکو ته ورکوې تر څو طبیعت دې سم سي. که تا خپله مینه و خلکو ته خپل په وجود کې درلودل، د ځان سره چې مینه درلودل، ځان ته چې توجه کول او بیرته چې دا و نورو ته ورکول، بیا یې ته کولی سې ورکړې. که ته خپل د ځان سره مینه نه لرې، ته بل چا ته مینه نه سې ورکولی. وای خپل غلط باورونه د خوشحالۍ اړوند ترمیم کوي. موږ د خوشحالۍ اړوند ډېر غلط باورونه لرو. وای د روابطو نوی علم زده کړئ. خوشحالي دا نه ده چې ته مېرمنې ته $10,000 ورکړې او واخله ورسه شاپینګ به وکړه. مینه دا هم نه ده چې ستا اولادونه غمګینه یې. مینه دا ده چې ته یو بل ته کار وکړې، یو بل ته مینه ورکړې، توجه ورکړې. وای د خوشحالۍ مفهوم زده کړئ. خوشحالي یعنې څه؟ خوشحالي پیسې نه دي. خوشحالي شانداره مراسم نیول نه دي. خوشحالي یو بل درک کول دي، مینه ده. وای مینه اول د وابستګۍ، مالکیت احساس او یو د بل په کنټرول کولو شروع کیږي. دا نورماله خبره ده. کله چې موږ نوي روابطو ته داخلیږو، ډېر وابسته یو، هر ګړی غواړو هغه نفر ووینو، ځکه چې مینه مو ورسره یې نه. د مالکیت احساس کو، دغه نفر 100% زما دی، یو شی دی زما دی. یو د بل کنټرول، لږ لږ کنټرول هم کوو په اوله روابطو کې. خو کله چې یو څه مخته ولاړاست، کوشش وکړئ چې دغه روابط ښه کړئ، د روابطو منیجمنټ زده کړئ. که په روابطو کې په مسلسل توګه وابستګي موجوده وي، د مالکیت احساس موجود وي او یو د بل کنټرول کول موجود وي، دا روابط نه پالل کېږي، دا د منځه ځي. تاسو باید روابط داسې وپالئ لکه یو پرنده چې ساتئ. پرنده که ټینګ ټینګ کوچنیانو ته په لاس ورکړي، داسې کښې کږې مړ کېږي بېچاره. وای علم زده کړو، هنر زده کړو، عالم سو او هنرمند سو. د روابط زده کړئ. وایه وړئ چې د روابطو متخصصین څه درته وایي. د خپل ځان سره دوستي جوړه کړه. خپل د ځان دوست واوسه. بیا ته بل ته دوستي ورکولی سې په ښه توګه. که ته خپل د ځان سره دوست نه یې، د بل هیچا دوست نه سې کېدلی. مینه یو بل ته کتل نه دي چې ته یو بل ته ګورې او دا دې پیدا مې کوي. مینه دا هم نه ده چې تاسو دواړه یو ځای څنګ پر څنګ کښېنئ او تلویزیون ته وګورئ. مینه دا نه ده. وای دغه رقم کارونه روابط مړه کوي، د منځه بیایي. وای تاسو که غواړئ مینه وکړئ، نو یو د بل سره یو موټی سئ، یو فرد جوړ سئ، حقیقي سئ، درواغ مه وایاست، اعتماد وکړئ، وابستګي پرېږدئ، د مالکیت احساس پرېږدئ، یو بل کنټرول پرېږدئ، حقیقي نړۍ ته راسئ او یو د بل درک وکړئ، یو بل آزاد پرېږدئ، یو بل ته مینه ورکړئ. وای خپل تلویزیون کله بندوئ؟ تلویزیون بند کړه، یو بل سره کښېنئ، عمیقې خبرې وکړئ، خپل د رابطو اړوند خبرې وکړئ، یو بل ته ټایم ورکړئ، مینه ورکړئ. دا ته مینه وایي. نوي فصلونه خپل ژوند ته راولئ او خپل مینې ته توجه وکړئ. مننه.